درام للوری پر جانان باندې راغل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی لارو ایمان باندې پستر ګونی منل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی درام للوری پر جانان باندې راغل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی لارو ایمان باندې پستر ګونی منل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی دا الله پاک سر کلام رسول الله ته پیغام ورپاک شستات الاحکام لاس پوری نسی ای مومنون زوال کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی درام للوری پر جانان باندې راغل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی لارو ایمان باندې پستر ګونی منل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی هم دا غلار دا جنت څوک چې اکړي تلاوت ورباشي لوی سعادت چا چې زیدو کې وي په شوق باندې ساتل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی درام للوری پر جانان باندې راغل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی لارو ایمان باندې پستر ګونی منل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی پر هر یو حرف ثواب کړیا کامیاب اصحاب دا فرد دا وهاب هغه ممتاز دی چې دنیا کې ویل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی درام للوری پر جانان باندې راغل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی لارو ایمان باندې پستر ګونی منل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی چرا نازل سو قرآن جهان سورک لجهان سورک لجهان بل سو سراب دا عرفان دی پارا پپا جم کی زلی دل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی درام للوری پر جانان باندې راغل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی لارو ایمان باندې پستر ګونی منل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی کړي شفاعت په محشر څوک چې یوای بشتر خاص په حضور د اکبر مساد الاسرات اشعار کی ستایل کتاب قرآن سپیڅلی کتاب قرآن سپیڅلی درام للوری پر
جلال باندې راغلی کتاب قرآن سپېڅلی سپېڅلی کتاب قرآن سپېڅلی لارو ایمان باندې پسترګو می منلی کتاب قرآن سپېڅلی سپېڅلی کتاب